خیبر پختونخوا پولیس او د خیبر پولیس یو ځل بیا د بېناموسۍ د بېغیرتۍ او د بېننګۍ نن یو بیا دریم مثال هم قایم کو. نن دا اوس زمونږ په ملګرو باندې د چرته چې زمونږ قامي عدالت لګېدو په هغې زه حمله کړې ده د په نیمه شپه او انټرنیټ سهولت نه ټوله ورځ بند و. اوس یې مکمل نور هم بند کړو. د ملګرو سره رابطه هم مشکله ده. د خیبر پختونخوا حکومت د ګنډاپور حکومت د پی ټی آی حکومت اصل خبره دا ده چې دوی خو په خوله یو څه وایي خو کردار د دوی همغه د پنجاب روزلی یو د سپي دی. همدې ته یې دا ټاسک ورکړی دی چې دا تاسو به پښتون قامي عدالت ناکامه کوئ ځکه چې د خیبر پختونخوا پولیس د دوی لاندې دی. داسې خو نه ده چې د دوی ته سوال نشي کولی چې تاسو د چا په آډر هلته ځئ. خو که بیا دا دومره جرأت نه لري یا دومره بېوسه دی یا دومره اختیار نه لري بیا ستا په دې څوکۍ باندې د کېناستو څه توک جوړېږي. که پښتون ځان ته وایې که پښتونخوا څومره هم حکومت کې یا په څوکو ناست دي ایم پی ایګان دي وزیران دي دې ټولو ته موږ دا وایو چې تاسو که پښتانه ځان ته وایې کم از کم دومره شرم خو وکئ د پنجاب نه وکئ د نورو خلکو نه وکئ چې ځان هم د خندا کړی چې جرګه زموږ یو دستور دی رواج دی د علاقو د مسلو د حل کېدو یو داسې طریقه ده چې هغه پنجاب هم نن سبا وایي چې یاره پښتانه جرګه راوغواړئ یا هم پنچایت بټاتے ہیں. دا خو جرګه او پنچایت دا خو هر ځای کې خو تاسې چې په دې خو ځان نشئ خلاصولی چې ووایي چې یاره مونږ چې دي وس نه لرو. چې وس نه لري بیا څه کې خپله خو روان و اسلام آباد له سبا بیا روانې بیا وایي چې ما ته ریاست چې دی ظلم را سره کوي مونږ له د ازادي نشته د خبرې کولو مونږ سره هغه ظلم کوي دا ظلم کوي. احتجاج د هر چا حق دی په آئین کې هم شته په هغه کتاب کې هم شته په دا کې ځان دپاره جوازونه جوړوئ او بیا چې پی ټي ایم والا زمونږ ټول پښتانه صرف پی ټي ایم والا نه د ټولو پښتنو یو جرګه را روانه ده کینی دلته کینی ناسته کوي په هغې باندې تاسو یو حمله نه دویمه نه درېیمه نه بیا غلیم کوي. تاسو د پولیس نه دا پښتانه نشئ کولی چې پولیس ډي آی جي نشي راغوښتی ته دا ایس ایچ اوګان نشي اخوا کولی چې ته دومره وس نه لرې بیا ته ځان ته وزیر اعلی د څه شي وایې. پښتانه به دا جرګه کوي په هر حال کې به کوي ټینټ به لګي یا نه لګي څوک به راځي یا نه راځي. خو دا زمونږ یو پښتنو ته هم دا مونږ وایو که مونږ دې جرګې ته عدالت ته پرې نه وښودو خو دا زمونږ بریا ده. کم از کم د دې بېناموسه خلکو د دې بېغیرته خلکو د دې مخونه خو درته څرګند به شي که نه چې څوک د پښتنو سره سنجیده دی څوک د پښتون په مسله باندې راوځي او که څوک د پښتنو په مسله باندې د پنجاب ملګرتیا کوي. مننه.